جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت زما سره یو ډیر اهم شخصیت ډاکټر عظمت حیات صاحب د تعارف محتاج نه دی. د پیښور یونیورسيټي د وایس چانسلر پاتې شوی دی، د ایریا سټډي سنټر ډیر وخت پورې دغه مشر پاتې شوی دی. سره په کم چې د افغانستان سره چې کوم مونږ ته د منځنۍ ایشیا یعنی وسط ایشیا په دې باندې کافي ریسرچ هم کړی دی. هغوی سره خبرې کوو د افغانستان او د پاکستان چې موجوده کوم حالات دي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا راته ووایه چې تاسو خو د ډیر وخت نه د افغانستان دا مسله او د پاکستان دا مسله د ډیر وخت نه دا تاسو فالو کوئ، تاسو لیکلم ډیر کړي دي. دا سمې ولې نه خوري ډاکټر صاحب؟ خبره دا ده چې د افغانستان او د پاکستان مسله د دوه حکومتونو ده، خو دا د دوه عوامو ده. په دې سوشل سټرکچر باندې اړو چازان نه دی پوه کړی. دا انګریزانو یو خپل دغه د فیسیلیټي لپاره اوپن بارډر پرېښی، هغوی پکې خپل دغه چلو اډمنسټریشن چلو. داسې په دنیا کې یو ځای کې نه چې چرته ټرایبل ده، چرته اف آر دی، چرته اوپن بارډر دی. خو مونږ اړو خواري ونه کړه. 80 کاله لا شي هم داسې را روانو. د پاکستان او د افغانستان د خلکو یو بل نه رغېدل نه کېږي، خاص کر د پښتنو صوبو د دوی هر څه په یو بل باندې ډیپینډ دي. خو بل دا ده چې د اوسنۍ مسله چې ده په دې چا غور نه دی کړی. دا قومي سطح باندې حل کېدی شي، ځکه چې نه طالبان څه پروګرام لري سیاسي او نه ټي ټي پي سیاسي لري. انډیا پکې خوشحاله ده، د هغوی خپل سرحد په امن دی او ویسټرن بارډر کې ده. زموږ افسران شهیدان کېږي، سپایان هم کېږي. هغوی له خدای یو موقع ورکړه. نو دا پکار چې موږ په قومي سطح حل کړو، جرګې جوړې کړو. لکه د کونړ د باجوړ خلکو خپلو کې جرګه وکړه، د شمالي خلکو خپلو کې وکړه. نو دا حل پکار چې موږ خپل راوباسو. دا زموږ ذمہواري ده. نه دا راته ووایه چې د په افغانستان کې هر څوک هم کابل ته راشي، تاسو خو د ډېر وخت نه دا ګورئ که نه جي، نو دا ولې بیا د ړمبې کار دا کوي چې د پاکستان مخالفت نه شروع کوي؟ خبره دا ده د طالبانو حکومت هم څه مخکې سیاسي پروګرام نشته. دوی چې په کومه طریقه طاقت کې راغلي دي، حکومت یې اخیستی دی، هغې نه ته هم ښه خبرې، مونږ هم ترې ښه خبر یو. دا هغې د ټي ټي پي والاو که ملاتړ کوي، هغه څه سیاسي پروګرام باندې نه کوي، بس د هغې یو غیرت دی، یو لوکل دغه دی. دا مسله مونږ په قومي سطح پکار ده چې دوی سره کینو او دا حل کړو. او بل دا ده چې اوس طالبانو ته قوم را پاسېدلی دی چې تاسو خو بله ورځ ما د کونړ خلکو سره خبرې کولې، وایي دوی دلته ده، ډاکټر دلته دی، سکول دلته دی. وایي موږ طالبانو ته وایي چې موږ ولې غر کوئ؟ نو دا خبره دا ده چې دا د دوه قومونو خپلو کې مسله ده او په قومي سطح دې حل شي. طالبان دا که نه کوي، خپل قوم سره به بد کوي، ځان ته به پرابلم جوړ کړي. ډاکټر صاحب دا د قومونو مسله ده که د ملکونو مسله ده؟ لمبې خو دې باندې خبره وکړه تاسو جي. دا د ملکونو دونه نه ده، دا د قومونو ده. که تاسو وګورئ، دې غاړه هم پښتنو ته تکلیف دی، هغه غاړه هم پښتنو ته تکلیف دی. په بلوچستان کې هم پښتنو ته تکلیف دی. جنگ روان هم د پښتنو په علاقه کې دی. انډیا خو خوشحاله ده، پاکستاني سپی شهید کېږي، پاکستاني افسر دغه کېږي. د هغوی نه طالبانو سره همدردي شته او نه په افغانانو سره شته. دا شی شروع شو. که تاسو وګورئ په دې جنګ کې چې څومره دغه زور دغه له ورسېدو عوامو ته، قومونو ته، نو حکومتونو له پکار دي چې دا قومي جرګې رامخکې کړي. داسې ډېرې دغه پخوا تېر شوي دي او په دې قومي سطح باندې فیصله کړي دي. نه نو لکه قومونه به تاسو منئ چې دا ګڼئ چې لکه قوم به اسلام آباد هم کنوینس کې مجبوره کړي او کابل به مجبوره کړي. که دا کېدې نو اوسه پورې به شوې نه به که دا قومونو که ویش وي. دا خو د ملکونو مسله ده، د ریاستونو مسله ده. خبره دا ده چې داسې لیډر اوس نشته، نه په افغانستان کې نه په پاکستان کې چا راپاسي. که دې قومونو لارې ونیوي، دې ټي ټي پي والاو ته د دې لارې به بند شي. قومونه به تپوس کوي چې تاسو څه راځئ دلته، چې دوی ودرېږي. د 1930 انګریزانو ایکټ پاس کړی قومي ملیشې،
کلو کې به ټوپک ورکي هغه به ارز کلی بخپل سوکه کوله کلی دی را پاسي قوم دی را پاسي لار دی ورته بند کی دا تاریخ په خپل دغه شي ختم شي خدای چې حکومت ملاتړ او سپرویژن بور سره خدای ته وایي چې لکه افغانستان کې کومو ګورو نو وس دا خلک خبره کې خاص کر تاجک ازبک هزاره چیرې د پاکستان سره دا زمونږ بارډر دی په دې باندې ټینشن نه دی د دې د وجنه افغانستان لوټي شو دړې شو د پاکستان خلاف نفرت دغه یو وجه ده نو د دې نمونږ لراوتل پکار دي تاسو خپل سوي چې د ډیورند د کرخه فرضي کرخه ده مکمله کرخه ده نیمه مکمله کرخه ده دا څه مسله ده جی ګوره انګريزانو ایران او افغان بورډر انګريزانو تعین کړو مکموهن لاین ورته وي تر نن ورځې پورې هغه ایران نه مني د شمالي سرحدونه چې دا راکاندار سردارانو کړو دا ډیورند لاین خو امیر عبدالرحمن خان کو هغه خپل خاندان لیکلي ورک چې تا کم کارو کو دا ډیر خوک بیا د ظاهر شاه اولنې سفیر چې را لېږلو مارشل شاه ولی خانو هغه په کراچۍ کې باقاعده تقریر کړی چې د افغانستان په پاکستان په یو ځای هم دا ونشته خو زمونږ خلک ځان نه پوهیږي خو دا تش اوپن بورډر پالیسي وه چې دا ټرایب اوپن تللی راتلی شي نو دوی ځکه وایي چې دا سرحد نه منو ګینې دا ایران او په افغانستان سرحد خو تر اوسه پورې ایران نه مني تاسو نه یادوي دا پنځدې صوبه د روسیانو واخیسته د هرات د پاس افغانانو نه افغانان خو چې هغه یاد نه کړ چې موږ ته واپس کړي او د دې سرحد څنګه دی دغه کوي دا خو د دې په خواخه جوړ شو امیر عبدالرحمن خان په وینا را جوړ شو نه تاسو وایئ چې د افغانستان او د ایران کم سرحد دی دا ایران نه مني تر اوسه پورې نه مني ایران ریکونایز کړی نه دی هغه ورته خراسان وایي او د ایران په ریونیو ریکارډ کې تر اوسه پورې هغه ولیکي د خراسان نه آمدن سیاسي وجوهات پورې نیل دی د ایران یو سفیرو فرامدی هغه یو کتاب لیکلی دی چې مونږ خراسان فراموش کولی نشو چې مونږ ایریا سټډي سنټر کې مونږ انګریزي ته ترجمه کړی دی اوس همالته پروت دی ایران دا علاقه مني نه هغوی د هرات نه تر غزني پورې اوس هم پې دعوه کوي خو د افغانان هغه شی نه یادوي او دا یادوي خو ایرانیان بې خاموشه دي که نه هغوی څه وایي خو نه که نه خو څنګه ایرانیان خو خاموشه دي که نه خو څه ډیمانډ نه کوي که نه نه نو بد کوي دا خو نه او تاسو څه وایئ چې لکه د ډیورند دا مسله باندې د افغانانو دا دعوه چې کومه ده دا صرف سیاسي او هسې جذباتي ده اصل کې زمونږ د خلکو خپله پوهه شته نه هغوی یو خط راولیږي دوی سره فکر شي چې دا دغه دی دوی ورسره پکار ده چې کینې ورته دغه کي تش دونه دا د هغوی په وینا شوي دا ډاکیومنټس پراته دي هر څه پراته دي خو زمونږ د خلکو خو پوهه نشته دا صوبه سرحد او ډیورند لاین خو دوی د ځانه رایټ آف کړی بدکاره چې په دې سټډیو کې افغانانو سره کینی مونږ پې کار کړی دی مونږ پې لیکل کړي دي مونږ ورسره کینو ثبوتونه ورکوو خو ډاکټر صاحب لکه اوس خو زه د ټي ټي پي مسله ده نو د افغانستان او پاکستان خو د شروع ورځې نه چې کوم دی د پیشو او د منګک رشته ده جي هغه خبره دا وه چې شروع کې هغه دوی ریکونایز کړی نو خو بیا 2 ورځې پسې ریکونایز کو بیا اعلی حضرت د ډېره احترام نه خپل تره سفیر راولېږلو مارشل شاه ولی خان چا چې په کراچۍ کې باقاعده بیان ورکو چې د افغانستان په پاکستان د یو ځای هم دا ونشته بیا په 65 جنګ کې هم دوی موږ سره ډېر تعاون کړی دی ویلي او په 71 کې هم کړی دی په اړه کې همدردي هم شته ولې چې رغېدنې نه کېږي خو دا خو یو څو نیشنلست موومنټس دي هغوی خوشحالولو دا خبره راوچته کړي نور هغوی سیریس نه دي دې کې د ظاهر شاه هم په دې کې سیریس نو چې پښتونستان دې جوړ شي او ډیورند لاین دې ختم شي هغوی دا نه غوښته اوس تاسو ته
دا اوس چې کوم حالات دي بارډر بند دي ټریډ بند دی راشه درشه بند دي دې باره کې تاسو وایي چې دا پکار ده ځکه چې د افغانستان نه پاکستان وی چې ماته خطره ده او دوی دغه کسان ساتي هغه رالیږي تر هغه پورې به دا بند دي تر څو پورې چې دوی دا ساتي خبره دا په دې باندې عوامو ته ډېر تکلیف دی هم د پاکستان هم د افغانستان 80% د پیښور ښار خلک په افغانستان تجارت کوي دا چې چمن وګوره نواپاس وګوره کوټه وګوره په کار داره چې دا مسله ما چې څنګه وي عمده قومونه دې روچت کی او لارې دې د ټي ټي پي بندې کی دا مسله به ډېره زر حل شي خو داسې هغه مونږ کې هغه پوه خلک نشته چې دا مسلې د ګوره انګریزانو به اول سوشل سټرکچر ښه سټډي کو نو بیا به هغې ته اپلای کوله دا د دې نه خراب تاریخونه تیر شوي دي او هغې مسله حل کړې ده خو په دې کې څوک سیریس دي نه او تاسو دا راته ووایئ ډاکټر صاحب د افغانستان ولې پرم نه کیږي نه چېرته مونږ خو چې زه خو چې خیر زمان نه خو تاسو بیا ډېر دغه دی چېرته افغانستان سره د ظاهر شاه صاحب دغه نه دورې نه مخکې وروستو دی چېرته هم په امن کې نه دی پاتې شوي نو خیر دا خو د هغې یو خپل تاریخ ځکه چې افغانستان هم قوم نو دا خو په 1747 کې احمدشاه بابا چې راغی قوم کو دا خو اوس هم د شمالي او د جنوبي اضلاع خپلو کې سخته دغه دی بلکې خطره دا ده چې کیدای شي افغانستان تجزیم شي نو دا خو یو ملک نو خو قومونه راغونډ کړي او ملک یې جوړ کړی دی دا هر چا خپل دغه دی لکه په دې طالبانو کې هم د کندهار مولا چې دی د کونړ مولا نه مني د کونړ هغه د پکتیا مولا نه مني د شمالي اتحاد پښتانه نه مني هلته پارټي جوړه شوې وه ستم ملي د پښتنو خلاف نو دا خو قومونه راغونډ کړي دي دا خو مضبوط سړی غواړي لکه امیر عبدالرحمن خان ګینې هغې نه علاوه خو دا نه شي چلېدی لکه دا ایز ملک چې کوم دی د ده چلېدل ګران دي تاسو دا وایي بالکل او دا بس سشي جوړ کړی دی په زور باندې نو تاسو دا وایي که نه چې بس بالکل دا خو امیر عبدالرحمن خان په زور راغونډ کړی په زور بس دغه جوړ کړی و لکه دا حالات نو او که دا موجوده حالات بیا خو ډېره ګرانه ده جی بالکل ګرانه ده او د هغې عوامو ته ګرانه ده عوامو ته ګرانه ده خو دې په افغانستان د دې تجزیه چې ستاسو په خیال چې کېږي څنګه به کېږي نو هغه داره کنه اوس هم تاسو وګورئ په امریکا کې په ولایت کې پښتانه او فارسیوان د یو بل جومات کې مونځ هم نه کوي دا که تجزیه کېږي په هندوکش به کېږي د امونه والا تر هندوکشه دې ته جنوبي ترکستان وایي دې ته افغانستان نه وایي بیا د هندوکش نه تر ډیورنډ لاینه دا پښتانه دي نو چې د هغه ځای ته بیل شي د دې پښتنو خو به هغه شا شي مخه به یې دې خوی دوی به بیا څه کوي همدې خوا به رامنډه وایي که نه او بیا به پاکستان ته ټوله غټه خطره دی زه خو په دې یېرېږم چې فارسیوان او پښتانو اوس هم خپلو کې ډېر زیات دغه دي خو هغه شی ډېر خلکو ته معلوم نه دی لکه مطلب دا د ستاسو خبره دا ده چې افغانستان الله دې خیر پېښي خو که دا حالات رواني نو د خبره د شا سره د سوي د شړی سره به شام لاړه شي همونږ خلک چې متل کوي چې شړی پرېږده شام ورسره لاړله نو دغه وایم کنه دا به مونږ ته ډېره خطرې نو لکه بیا تاسو افغان مشرانو ته څه مشوره ورکوئ ډاکټر ځکه ستاسو ډېره سټډي ده په دې باندې نو افغان مشرانو ته دا دی چې ډېرې لکه هماغه څنګه چې امیر عبدالرحمن خان وختو کې شو قومي خلک راجمع کړو د هغې تعاون وکړو او اوس هم لکه په افغانستان کې یو لوی غوبل روان دی امونه دی نه راوستو هلته ټول پښتانه سیټل کړ پنجشیر ته د هلمند نه خلک بوتلو نو دا پکار دا چې دا کوم قومي بنیادي کارونه چې دوی شروع کړي دي دا ډېر ښه کړي دي خو دوی له پکار دي چې د قوم کې په خپله کار وکړي او دا شی امن طرف ته دغه کړي نه دې فیصلې ته تاسو څنګه ګورئ چې لکه دا کم امونه چې دا نیر راوستو کوشتېپه کانال چې ورته وایي دغه طرف ته پښتانه سیټل کړي یا پنجشیر کې پښتانه سیټل کړي نو دا خو بده پالیسي ده جی ښه پالیسي خو نه ده نو د دې خبرې به ریپرکشنز پیدا کېږي خامخا لکه د امونه چې نیر راوستو دا ډېر ښه کار وکړو بنیادي کار یې وکړو هغوی 12 بنیادي پروجیکټ شروع کړي دي چې کوم د عوامو د دغه دي خو دا ده چې دا نورت کې
دا پښتانه سیټل کوي د دې خلاف ډیر ریزنمنت دی لکه ما ته کابل کې چا خبره کوله وی دلته د فارسیوانو اوس کار کیږي نه د پښتنو کار کیږي ځکه چې طالبان ټول د کندهار علاقې دي نو دا شی د دې بری پرکشن روزي خامخه شمالي والا تعلیم یافته منظم دي او په یو میشن لګیا دي کار کوي ډاکټر صاحب ډیره مننه نو الله تعالی نه بخیر غواړو نور خو په عقل ګرانه د زما د جانان مینه ډاکټر صاحب ډیره مهرباني ملاویږو بسره خو خوشاله لره ان شاء الله ډیر خوشاله شوم صاحب الله دې روغ لره جی